بسم الله الرحمن الرحیم. سره لکه څنګه چې ویل کېږي سړکونه ویالې د یو هېواد ښکلا او د اقتصاد په کې یو مهم رول لري. څرنګه چې موږ دغه ویالې وکتلې کومې اوبه چې بارانۍ هغه نه تقریبا داسې وښیه چې 15 بلاک 13 بلاک او د 14 بلاک اوبه چې کوم دې ویالې ته راځي، نو موږ چې ولیدل دغه ویاله نسبت دې ته دا ښکته ده، باید دغه ویاله پورته وای او دا ښکته وای چې اوبه یې په منظم ډول په دې ویالې کې تللې وای. نو که چېرې دغه بلاکو اوبه راسي دغه ویالې یعنې ډکېږي. تقریبا که چېرې دلته تاسو وګورئ دغه ویاله تک برابر داسې 11 له خاورې ډکه ده. همدارنګه که چېرې دغه ویاله دغونه برابرېږي که نه، نو دغه ویاله برابر دغونه که خاورې ډکه سي، نو باوري ډول زه ویلی شم چې دغه چکړې دغه ویالې نور هم ډکېږي او اوبه پکې منظم ډول نه ځي. نو ما د دغه شرکت کارکوونکي څخه دغه هیله ده چې په دغه کې یو منظم کار وکړي او ډېر پاملرنه وکړي ورته، او د نایل انجینرانو څخه هم موږ د غوښتنه تقاضا ده چې دغه ساحه له نږدې نه بررسي کړي تر څو وروسته پکې کار پیدا نه شي، د شرکت ولایت هم کار ډېر نه شي او د سیمې اوسېدونکو لپاره هم یو ښه سړک وړاندې کړي. سلام. سید رحمان ګوره یو شی درته کوي او ته یې په خپله سترګه وګوره. دغه یاله نوی جوړېږي او دغه یاله د پولیسوالانو چپ لاس دا مخکنی جوړ شوی ده. دغه یاله چې نوی جوړېږي د ده اوبه د مخکنۍ یاله ته راځي، خو تقریبا 15 سانتي فرق ده. دا 15 سانتي د اوبه په ټپه د زینه کې خیږي، که ماشینونه ورته لګوئ که څه شی لګوئ چې له دې جینه ټوپ واچوي دا پاس ویاله ته. در غیر د هغه نه دا د سابقه سړک اوبه دا به ټول د دې نوي سړک ته راځي، دا به همدلته کرار ساتل کېږي او دا به خمیره کوو یا به لکه مستې غوندې به مایه کوو. پخوانۍ خاوره بیخي لرې کړې نه ده، په دې باندې له پاسه جغله چې بیخي کنده کوي نه. دا سیستم خو موږ خو په ښاروالۍ کې وظیفه اجرا کړې، په ادامه کې وظیفه اجرا کړې، انجینران سره وظیفه کړې. دا باید کېنول شي، دې باندې جغل باید واچوي، دې باندې اوبه واچوي، لنګر باید باندې وګرځي. بس ما هغه پخوانۍ زړه خاوره باندې له پاسه جغل اچوي 10 سانتي زیاتي باندې آینده دپاره کل پیاز خلاص. که چورې په دې شکل باندې که په صورت عدالت یې ولا که په دې شکل باندې